خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، د آبادۍ او رغونې وخت دی، اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله رب کریم دا کوم چار شکړې چې قبول کړي ربنا. الله دې ولګي، الله دې يوم پکې نه وچی، الله دې ولګي. تاسو اخلاص من الله تعالی خیر زموږ سي محترم هره وعد واسترګې نیولې مونږ. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو معززو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مونږ خپل هیواد په خپل رغو، مونږ چاته اجازه نه ورکو چې پردي راشي زمونږ هیواد جوړ کړي. مونږ خپل د دې وړتیا لرو چې خپل په خپلو مټو په خپل انرژي باندې خپل هیواد جوړ کړو. مونږ خپل هیواد زرغونول غواړو، مونږ خپل هیواد جوړول غواړو. مونږ د دې توانایي لرو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو. مونږ د دې توانایي او وړتیا لرو چې علمي پرمختګ وکړو. راځئ چې لاسونه سره ورکړو. په څو کلونو کې وران شوی هیواد، جګړو ځپلی هیواد، دا بیا له سره جوړ کړو او بیا له سره یې ورغوو. د خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او رغونې وخت دی، د آبادۍ او رغونې وخت دی. دا شل کلن زخمونه ډېر ژور دي. درنو دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې احساس خیریه بنسټ د افغانستان د ضرورتونو په هر اړخ کې خدمات وړاندې کوي. که یو اړخ کې د مریضانو د درملنې لپاره کار کوي او بل اړخ کې د یتیمانو د تعلیم او تربیې لپاره کوششونه او هلې ځلې کوي او بل اړخ کې د وږو هیوادوالو لپاره د مړۍ او ډوډۍ بندوبست کوي او همدا ډول خلکو ته کورونه جوړوي. د دې ترڅنګ د هیواد سمسورتیا، زرغونتیا او د بیا رغونې لپاره هم لا تړلې ده، مټې بډوهلې دي او تر څو وشي کولی چې خپل دغه دردېدلی کړېدلی هیواد زرغون او سمسور کړي. مونږ هر کال الحمدلله سلګونه او زرګونه ونې د هیواد په مختلفو ساحو کې کرلې دي. سږکال مو هم لا تړلې ده چې تر څو د خپل وس مطابق او د دوستانو په همکارۍ خپل هیواد سمسور او زرغون کو. نن مونږ په مرکزي جامع عیدګاه جومات کې لسګونه بوټي میوهدار او بې میوې وکرل. خو په ټولو هیوادوالو مو غږ دی چې راځئ لاسونه سره ورکو، خپل هیواد، غرونه، دشتې او هغه عام المنفعه ساحې زرغونې کو، تر څو یو طرف مو هوا صافه شي، د صحت دپاره ګټور تمام شي او بل طرف ته د آخرت دپاره زموږ او ستاسو ذخیره وګرځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نه داستا کار دی دا